او پای کې رسول صلی الله علیه وسلم ایاکم ومحقرات الذنوب، وی ځان ساتئ د هغه ګناهونو نه چې خلک ورته په سپک نظر ګوري. ولې؟ فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. دا ګناهونه را جمع شي را جمع شي را جمع شي، سړی تباه وبار. نو کله نه کله سړی معمولي ګناه کوي، خو د معمولي ګناه ته چې سپک وکړو دغه معمولي ګناه به یې تباه کوي. او به یې څنګه تباه کوي؟ ګناه وړی کله نه کله د وړی ګناه نه غټه جوړېږي چې کله په همیشواله انسان وکړي. دوی به د دې نه غټه جوړېدی شي چې کله ورته ته سره د ګناه په نظر نه ګوري. نو دا غرونه د کاڼو نه جوړ شي، یو یو کاڼی را جمع کوه غر به ترې جوړ شي. ګناهونه واړه واړه کوه غر به ترې جوړ شي، د غر لاندې به راشي تباه به شي. دا غټ مرض دی چې تو ته د ګناه هسې دومره غټه ګناه خو نه ده، دا ستا دا خبره چې دا غټه ګناه نه دې دلته دا غټه ګناه ترې جوړېږي، ځکه چې دا به دمه راجمع شي ټول. یو حدیث کې دا راځي چې مؤمن خپلې ګناه ته داسې ګوري لکه دی چې د غره په ویښ کې ناست وي، ویرېږي چې دا غر به پرې راولېږي. مؤمن خپلې ګناه ته په دې نظر ګوري. او چې کوم فاسق او فاجر انسان نو هغه اته د ګناه داسې ښکاري چې په پوزه باندې مچ کېناستو د لرې کو، بس دغه ورته ګناه ښکاري. نو یو فایده دې ځکه مخې ته راغله، یاد یې ساتئ. الله وایي ګناهونو راګیر کو، دا ګناهونه به دې راګیر کړي، بیا به ترې ورته ګران شي. بیا دې سړي له الله سبحانه وتعالی توفیق هم نه ورکوي توبې. بل دا ګناهونه چې ډېر شي، دا زړه تور شي زنګ شي، دا خبره موږ سره مخکې تېره شوې. او چې کله دا زړه تک تور شو پوره او راغونډ شي او زنګ شي، نو دی داسې الټه شي لکه ته چې یو ګیلاس سره والی الټه کړي. نو دا ګیلاس چې تا الټه کېښود بره طرف ته وله کته کو کته دې وله بره کو، دشان ستا دا زړه شو. دینداري به تا ته بېدیني ښکاري او بېدیني به تا ته بیا دینداري ښکاري. ښه ته به بد وی او بد ته به ښه وی. د الله او د الله د رسول سره محبت ابره ته بد ښکاري، او د اهل فسق او فجور او د دنیا پرستو سره محبت دا ابره ته ښه ښکاري. لیکن چلته زړه الټه شي، چې زړه الټه شي خو هر څه الټه شو که نه. نو دا ګناهونه معمولي خبره مه ګڼئ. که چېرته ګناه وشي انسان کمزوری ګناهونه ترې کړي، ګناه وشوه نو سمدست بیا توبه وباسئ چې الله دله د زړه د هغه داغ پاک کړي. او بله دا چې کله ته ګناه ته په غټ نظر ګورې نو نه به یې کوې، دا غټه فایده ده. چې کله ته دا وایي چې دا مړه داسې ګناه ده، بیا به یې کوې چې د څه ټکي سره سړی زړور شي په دې ګناه. خو چې کله ستا په زړه کې لګي چې دا ګناه غټه ده، نو بیا به د ګناه ته نه کوې. ځکه دا یو ناشنا خبره یاده ساتئ، مشهوره خبره دا ده، وایي دې ته مه ګوره چې دا ګناه وړه ده او که غټه ده، خو دې ته وګوره د څومره غټ رب نافرماني کوي. دا پرېږده ګناه غټه ده که وړه ده، خو دې ته وګوره څومره لوی رب تا ته ویلي دا کار مه کوه ته یې کوې، او څومره لوی رب تا ته ویلي دا کار وکړه ته یې نه کوې. دې خبرې ته سوچ پکار دی. الله سبحانه وتعالی موږ د ګناهونو نه ساتي. دا سړی ګناهونو راګیر کړی و، ګناهونو راګیر کړو، په هغه ګناهونو کې څه شو؟ مړ شو. او دا سړی چې کوم د ګناهونو سره عادت شي او ګناهونه یې راګیر کړي، د آخره خاتمه په دې ګناهونو باندې کېږي، ځکه چې د هغې سره عادت شوی، هغې راګیر کړی د هر طرف. نو داسې کسان دي چې په زنکدن کې د کفر او د شرک خبرې کوي. داسې کسانو واقعات تیر شوي دي او تیریږي چې هغوی د زنکدن په ټیم کې د ګناه کولو ارمان کوي، خو ځکه چې د ګناهونو د هر طرف راګیر کړی. نو دغه ټیم کې د ګناهونو دا سړی کلمې ته هم پرې نښو. د ګناهونو ګویا ډېر غټ زور یې چې معمولي خبره نه. کله نه کله به ستا په زړه کې ګوره ښه په خیر دی چې زه به دا پلانې عبادت کوم، خو به یې نه کړي، د ګناهونو راټینګ کړی.
اراده دې وکړه چې کومه خو هلته شیطان او ګناهونه په تا دومره زورور شوي دي چې ته هغه عبادت ته پرېنښودې څه نه څه بانه دې په زړه کې راله او هغه عبادت دې څه کو پرېښو مثال منزله ځمه زه بیا به وکړي کور کې به وکړي پلاني سره به جمع یو ځای وکړي پلاني سره هغه عبادت به د باندې پاتې کړي د ګناهونو اثرات دي درس له ځمه اراده دې کړې وه چې درس له به ځم قرآن به اورم تفسیر به اورم سبا به لاړ شي نن وده شه نن طبیعت تیم ټیک نه دی دا درس ورته بیا م اورېدی شي دا خو په انټرنیټ ومي او دا خو پلاني ځای کې مي او پلاني ځای کې مي هسې دومره اهم خو نه دی یو پر موږ اورېدلی دا خو زه ځان له تفسیر هم اخیستی شم کتاب د هغې نه به یې ویم او داسې خبرې به دې ذهن ته راځي هغه درس به د باندې پاتې کړي نن خو د باندې لږ زورو پاتې کړو ځکه چې اوله ورځ وه سبا نه بیا اسان دي ستا پاتې کول بیا به درته معمولي یو خبر راواچي پاتې به شي بیا به یو وخت داسې راشي چې هېڅ ضرورت نشته چې تا پاتې کړي ته په خپله هغه ګناه باندې دومره عادت شوی چې د خپل ځان نه یې کوې نو د ګناهونو ډېر بد اثر یې ګورې چې معمولي خبره نه چې موږ ګناه وکړو او خبره ختمه شوه ډېر خلک دي الله سبحانه وتعالی ولا د یو مونځ توفیق نه ورکوي د توبې توفیق او د عمرې توفیق ولا نه ورکوي د حج ولا نه ورکوي په دې ملک کې به یي دلته به قسمه قسم مزدوریانې کوي ښه پیسې لګوي د اقامې لپاره ویزې لپاره عمرې له نشي تللی اراده مو کي ځمه خو نشي تللی حج به په کلونو دې ملک کې پروت حج نشي کولی یو خو هغه سړی طاقت نه کړي جدا مسله هغه لږ دي هغه لږ دي خو هغه چې ګناهونه نه پرېږدي د عبادت رب العالمین هم غني ذات دی ګورې الله سبحانه وتعالی ایسه نه چې بس زمونږ د عبادتونو د ضرورت لري ته به کې اخوا دې خواکې سر تاوی راتاوی د سره یې کوم زه دا خو د الله دین دی څوک یې د سینې سره لګوي د دین د سینې سره ولګوي چې څوک یې د خپلې سینې نه لرې کوي د دین به ولم دې کور کې اخوا به غوزار کړي دین چا اسلام اسلام هغه اسلام دی چې د ابوبکر صدیق عمر بن خطاب او عثمان بن عفان او علي بن ابي طالب رضی الله عنه اجمعین د دوی په زمانه کې اسلام هغه اسلام دی کوم چې د خالد بن ولید رضی الله په زمانه کې او اسلام هغه اسلام دی کوم چې د حمزه رضی الله په زمانه کې داسې وایه موته د کار نه یو اسلام عزت او یې به د قیامته پورې ځکه چې دا خبرې د الله دي خبرې د پیغمبر دي خبرې د الله خبرې د پیغمبر دا چېرته بې عزته کي دا چې د کمزوري کي نه خو هغه چا چې دا ذمواري اخیستې ده هغه کمزوري شوي دي نو دا زما خبره او نصیحت او ما خبرې اوږدې کړې ځکه چې دا مسله اهمه وه دا یاده ساتئ او په زړه یې ولیکئ د ګناهونو د لاسه به الله سبحانه تعالی توفیق نه درکوي د عبادت او د ګناهونو د لاسه به دا خلک تا سره بغض کوي دا خلک به د عزت نه کوي بې عزته به شي هر قسمه مصیبت به د باندې راشي سلفو به دا خبره کوله وي کله چې موږ کور ته ورننوځو او ښځې به راسره په ښه اخلاق خبرې نه کولې نو موږ به زموږ نه څه ګناه شوې ده ځکه چې د دې په زړه کې هغه قدر چې دی هغه کم شوی دی چې کم شوی دی الله ته به سپک شوی به نو بیا به کېناستو سوچ به یې کوو چې ما نه کومه ګناه شوې ده او څه ټایم شوې ده دومره معمولي خبره چې ښځه ورسره بد اخلاقي وکړي بچي بد اخلاقي وکړي په دې سړي کې څه چلي بیا وما ربک بظلام للعبید الله خو چا سره ظلم نه کوي نو الله دې موږ د ګناهونو نه او د ګناهونو د انجام نه دې الله موږ بد ساتي زما یو بیان دی په دې عنوان باندې د ګناه اثرات په فرد او په معاشره باندې هغه واورئ پای کې ما هغه اثرات ذکر کړي چې د ګناهونو د لاسه یو فرد په دې طریقې سره تباه شي او معاشره داسې تباه کېږي دا جهنمیان دي
والذین آمنوا او کسان چی ایمان راوڑے دے وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړي دي اولئک اصحاب الجنه هم دغه کسان جنتیان دي هم فيها خالدون دوی به پاغي کې همیشه فریقین دي فريق في الجنة وفريق في السعير ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون قیامت چې کله راشي الله وی دا خلک به دوو ډلو کې تقسیم شي درې منیش دي دوی دي یا جنت ته یا جهنم دی سړی اصحاب الاعراف هم چرته راځي جنت ته به راځي بل ځای نشته او ته بیا د ځان سره دا سوچ وکړه او دا د یېرې خبره ده چې حدیث کې راځي چې د هر سړي په جنت کې هم ځای شته او په جهنم کې هم ځای شته او زما ستا دوه ځایونه شته په جنت کې مخه باقاعده زمونږ ځای شته زمونږ په نوم باندې که دا سړی جنتي و دیز ته ورایسي او په جهنم کې والعیاذ بالله زمونږ په نوم باندې زمونږ دپاره خاص ځای شته که دا سړی جهنمي و دی به دلته راشي دا د سوچ او د یېرې خبره الله دې موږ د جهنم نه ساتي